علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې کری پف جوړو. کری پف جوړولو دپاره موږ دلته یو لوښي کې مارجرین راواخیستل. تاسو غوړي هم استعمالولی شئ. دې کې به اوس موږ 1.5 کیلو میده واچو. نو دې کې به اوس موږ یو چمچې برابر مالګه واچو او 2 غټې کشغو برابر به دې کې کارنفلور واچو. مارجرین موږ 3 غټې چمچو برابر راخسته دي. مارجرین به موږ دې کې مکس کو میده کې. نو مارجرین موږ میده کې ډېر ښه طریقې سره داسې مکس کړل او زموږ چې کوم وړه دي اوس دا ډېر داسې کرمبلی شان دي. داسې نو دلته تقریبا موږ 3 غټې کشغو برابر کوکینګ اویل راخستی دي او دا موږ ګرم کړل. په دې وړو کې به اوس موږ دا مکس کو. اوس به دا موږ ډېر احتیاط سره داسې مکس کو. لاس سره داسې مکس کو، چیک پې کو. داسې ټیکسچر پکار دی. نو دلته موږ بالکل یخې اوبه راخستې دي د واورې په شان. دا به دې کې اچو. ټولې یو ځای نه لږې لږې اوبه به اچو. یو داسې سموث ډو پکار ده چې سخته بالکل نه وي. نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کری پف کې هم ډېره زیاته ویرایټي ده. موږ تاسو وړاندې نن بالکل دا یو نارمل کری پف جوړو. نور به انشاءالله وروسته جوړو. نو کری پف پیسټري جوړولو دپاره زموږ ډو تیاره ده. ډېره زیاته موږ غږلې نه ده. بس دا به اوس موږ فریج کې کېږدو تقریبا 20 منټه پورې. نو اوس موږ کری پف دپاره فیلنګ جوړو. تقریبا 3 کشغې برابر دلته موږ کوکینګ اویل راواغستل. په دې کې به اوس موږ یو وړې چمچې برابر زیره واچو او اوس به موږ دې کې پیاز واچو. پیاز موږ تقریبا 2 منټه پورې فرای کړل. اوس به موږ دې کې دا ورکوټي کټ کړي الوګان واچو. اوس به موږ دې کې ورکوټي کټ کړي ادرک واچو. مالګه اوبه کې واچو ذایقې مطابق. نو اوس به موږ دې کې لږې اوبه واچو ځکه چې زموږ پین نان سټیک نه دی پرې نښلي. دا مکسچر موږ بالکل وچ پکار دی. نو الوګان زموږ نرم شول او اوبه پکې وچې شوې. اوس موږ دې کې سره مرچ پاوډر واچو. دا مرچ زیات ترخه نه دي او رنګ یې تیز دی. کورکمن پاوډر به واچو. یو غټې چمچ برابر به چینی واچو. مساله به اوس موږ دې کې ډېره ښه پخه کړو چې دا زموږ چې کوم مکسچر دی دا بالکل داسې وچ وي. نو کری پف بیا زموږ ښایسته جوړېږي. نو اوس به موږ دې کې شین مرچکې واچو. ورکوټې کټ کړې او چاټ مساله به واچو. چاټ مساله زموږ هوم میډ ده. تاسو زموږ ریسیپي کتلی شئ. بس اوس دا تیار دی. دا به اوس موږ کېږدو چې دا یخ شي. نو کری پف پیسټري ډو موږ فریج نه راواغستله. اوس به موږ ستاسو وړاندې دې نه پیسټریز جوړو. نو وړه شانتې پیړه موږ راواغستله. اوس به موږ دا داسې فلیټ کړو. معمولي شانتې باڼه موږ دلته سرفیس باندې اچولي دي. نو دا موږ فلیټ کړلو. دې له موږ یو کټر سره شیپ ورکړو. تاسو هم که ګول نشئ جوړوی نو بس بیا څه شي سره داسې یو شیپ ورکړئ. اوس به موږ دې کې فیلنګ کوو. نو داسې موږ یو کری پف والا موډ راواغستو. هغې کې به موږ داسې دا چې کوم موږ پیړه فلیټ کړې ده دا پکې واچو او دې کې به تقریبا داسې یو چمچ برابر موږ دا سټفینګ واچو الوګانو والا. نو اوس به موږ دا داسې بند کړو او ښه زور به ورکړو چې الوګان بیا اسانه سره ترې نه راوځي. دا چې کوم اوس ایکسټرا دی دا به دې اخوا کړو.
او زمونږ ډیر مزیدار داسې کری پف تیار شول او دا ډیر زر کیږي چې انسان کله جوړي. نو تاسو مختلف سټفینګ نه دغه شانتي کری پف تیارولای شئ او بیا یې فریز کولی هم شئ نو چې کله تاسو غواړئ بیا یې فرای کړئ. کری پف مونږ جوړولو نه پس فریج کې کېښودل چې کله تاسو یو جوړوئ که ستاسو ځای کې ګرمي وي نو بیا یې ورسره فریج کې ایږدئ. نو دلته مونږ یو لوښي کې تیل راواغستل، اوس دا مونږ ګرمو، دې کې به مونږ بیا کری پف فرای کوو. نو تیل زمونږ ګرم دی، اوس به مونږ دې کې کری پف فرای کوو. یو به پکې اچو. کری پف مختلف سایزونو کې جوړېدلی شي، دې نه ورکوټي یا دې نه غټ هم جوړېدلی شي. دا نارمل سایز دی، دې نه ورکوټي هم مزه کوي. نو زمونږ راتلونکي ویډیوز کې به مونږ ستاسو سره نور هم د کری پف ویرایټي شیر کوو، هغې کې به سویټ کری پف هم وي. نو چې زمونږ کوم کری پف فرای کېږي هغه به مونږ دلته یو پلیټ ته وباسو. نو زمونږ کری پف ډېر زیات کرسپي او مزیدار تیار شول. نو تاسو هم دغه طریقې سره کری پف تیارولی شئ. سټفینګ پکې مختلف جوړ کړئ او روژه ماتي دپاره هم جوړولی شئ، اسې هم جوړولی شئ، ډېره زیاته مزه کوي. نو که ویډیو ستاسو خوښه شوي وي بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم.